یو قطعه ده چې ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه فرښته ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه فرښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې بدي ولیکي او غیبت کوي او په غیبت کې د خدای نه راولي نو ولې ستا څه خیال دی چې دام درله نیکي ولیکي او بله قطعه چې دا بیا ووایه انګار صاحب ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه فرښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې بدي ولیکي غیبت کوي او په غیبت کې د خدای نه راولي نو ولې ستا څه خیال دی چې دام درله نیکي ولیکي د جانان غم د خېټې غم او څه حالات تراخه دي د جانان غم د خېټې غم او څه حالات تراخه دي څو ځایه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه او بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غما شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې وړه کنټرول ساتمه نظم دی چې منم د برکت نه ډکه میاشت وه د رمضان چې کله به ماښام شو وخت په لنډ شو د اذان اتلس قسمه توکي به پراته وو په درستخان او دا ټول به جنګېدل ته د خېټې په میدان د بانګ نه لږ شان وروسته سم غوبل به پکې جوړ شو تیار د پاکستان غونته کې چل به پکې جوړ شو شربت په سموسو پیکوړو سره په جنګ شو اچار به د شوملو ویندوانو سره په جنګ شو ګوپی به د ټینډو خټکو سره په جنګ شو بادرنګ به خو د وریجو د مستو سره په جنګ شو جګړه به شوه جوړه د بینډو د کدوانو یو بل پسې به ګواښ که ولوګانو که جالانو د خېټې ایرپورټ کې سم جازونه ګرځېدل به شورو خانه جنګي و د یو بل څه جنګېدل به د زنده‌باد او مرده‌باد غږونه یې کول به مریل اډرقو باندې جلوس کې به راتلل به پیپسي خو هم پکې امن راوستی نو شو ناکام و د خېټې اسمبلۍ کې داسې ګډوډ انتظام و د خېټې اسمبلۍ کې عجیبه غونته کې چل و څه یخ و څه ګرم و جوړ کړي یې غوبل و صمد مې اعتماد پکې شورو بس په یو بل و دا پته لګېدله نه چې کم یو پکې غل و خو خېټه یې په مخه ورغستې پړسېدله او د عزم نه کاروانو په قابو کې نه راتلله د شپې یوه بجه شو خو ګړبړ نه ختمېدو سپرینګ کوټ ته خو کیس ګران شو ګیس په بره کې ختو د سر اسلام آباد کې چې لوډ راغی په مزغو کنټرول پې راوستی نه شو د شین کاغذ ګولو نو په دې کې پېشمني ورپکې بلو کې اعلان او بیا چې د پراټې سره شوسي د ور روانو نو انګاره د سحر په بانګ روجه مې بنده کړله او د خېټې په وطن مې مارشالله ولګوله